السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره چرګه د اذان یې وکړو، نو فلهذا اوس به دې سره څه کوو. جناب محترمه که دا چرګ هګۍ اچوي او ښه مزېداره اعلی چرګۍ او کله کله یو نیم اذان هم کوي، خیر دی، دې کې هېڅ خبره نشته. هګۍ ترېنه خورئ ښه د نر غوندې او ذبحه کولو یا لالولو ته ضرورت نشته، او که نه خوا کې چې در سره کوم ملا صاحب وي هغه ته حواله کړي. ځکه چې دا مسله دو درې څلورو فتاوو کې مې وکته. اصل کې مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله دې کې مستقل یو کتاب لیکلی ځان ته واخلئ. په کار دی چې هر عامي سړی هغه کتاب ځان ته واخلي. د هغې نوم دی اغلاط العوام. هغه غلطیانې چې عام خلک یې کوي په شریعت کې نشته دی، دوی د ځان نه راویستي. لکه اوس مثلا د شپې جارو وهل دی او فلان د خدای بلا مسلې په هغې کتاب کې دي. نو دا عوامو ځان نه راویستې مسلې دي. یوه مسله پکې دا ده چې چرګ اذان وکړي دا سپېرهتوب دی. هلکه کوم ځای کې دی؟ دا خو کتابو نه دی لیکلی او پاتې شوه دا مسله. نو دا مې باقاعده ته ورسره په دغه کې وکته، په جامع الفتاوا لیکلي 8 جلد 1 نمبر صفحه د کتاب الذبایح ذبح اور ذبیحه. جو مرغي اذان دی اوس کاکا نه وایي چې کومه چرګ اذان وکړي د هغې حلالول او بیا خوړل، بیا لیکلي دا هېڅ سپېرهتوب نه لري، دې کې نحوست نشته. خو دا مسله ډېره زیاته مدلله ښکلې مزېداره دا فتوا محمودیه لیکلې. فتوا محمودیه 18 جلد او 346 نمبر صفحه ده، باب الانتفاع بالحیوانات. هغې کې لیکلي دي چې کومه چرګه اذان وکړي نو د هغې بیا څه چلو. هغه لیکلي دا سپېرهتوب نشته. نور پې احادیث هم را نقل کړي. ابو هريره رضی الله عنه حدیث را نقل کړی لا طیارة ولا همة فی الاسلام. اسلام کې په دې شیانو باندې سپېرهتوب نیول دا بند دي. نور پاتې شو ټیکنیکل لحاظ سره، یعنی تخنیکي لحاظ سره، نو خیر دی دا کیږي. دا اصل کې یو قسم ته هارمون دی، هغه نر ته الله پاک ورکړي دي، خو کله کله هغه ښځه کې هم پیدا شي، ټسټیوران هارمون ورته وایي. دا یو قسم ته هارمون دی، دی سره ښځه او سړی جدا کیږي د یو بل نه. نو دا لکه څنګه چې سړی او ښځه نر او ښځه دي، خو داسې چرګان هم نران او ښځې شته پکې. نو دا خپل هارمون دی، دا کله کله ښځې کې وي. لکه عامو انسانانو کې هم دا هارمون کله کله ښځه کې پیدا شي، بیا د دې ښځې ګیره مو شي او ګیره راشنه شي او دغه رنګې اواز هم غټ وي لکه د سړي په شانتې. خو خیر دی، دې سره څه مسله نشي کېدی. دا یو قسم ته هارمون دی ټسټیوران. هغه بیا په ځوانۍ کې کار نه کوي، چې کله د ښځې عمر لږ زیات شي بیا ورباندې هغه هارمون غالب شي. چې هارمون ورباندې غالب شي بیا ورکې هغه د نرانو هغه دغه پیدا شي، هغه آثار، ګیره هم راشنه شي او ډېرې کیسې ببر بدن هم ببر شي او اوازونه هم ډبل را ډبل شي. نو دې کې څه مسله نشته. اوس به یو سړی دی هغه د نیا ګیره به راشنه شي، دا به چې اوهو دغه ګیره راشنه شو دا به حلاله کړو. نه هلکه دا خو څه مسله نه ده، په دې کې خیر دی، دا هېڅ خبره نشته. السلام علیکم ورحمت الله.